السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل موبایل مو تیز کړئ. هو ملګرو که چیرې تاسو مخته خپل موبایل اخیستی وي او مخته ستاسو موبایل ډېر زیات تیز و او سلو سوی ده نو تاسو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې زه تاسو ته یوه ډېره ښایسته طریقه درښیم. که چیرې تاسو دغه طریقه په خپل موبایل باندې استعمال کړئ نو انشاءالله 100% به ستاسو موبایل ډېر زیات تیز سي او هغه پخواني حالت ته به ولاړ سي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څخه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو اول به تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن ډاونلوډینګ ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. ګوره دا کومه ویډیو تاسو ګورئ د دې ویډیو په نوم باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو د ویډیو په نوم باندې کلیک وکړئ تاسو ته به د ویډیو ډسکرپشن خلاص وي. دلته به ما د ویډیو په ډسکرپشن کې اپ لینک ورته لیکلی وي. نو له دغه لینک څخه بیا تاسو هغه اپلیکیشن په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. نو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول ور دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو دغه شکل دغه رقم راځي. نو ګوره ملګرو په دې کې زه تاسو ته څو اپشنان درښیم. که چیرې تاسو دغه اپشنان په هفته کې یو واري یا په میاشت کې یو واري په خپل موبایل باندې استعمال کړئ نو دا زه تاسو ته په 100% ګارنټۍ سره وایم چې ستاسو موبایل به هیڅکله نه سلو کېږي. هغه رقم به تیز وي څه رقم چې مخته و. نو راځو په دې ګوره اول اپشن ته ټریس ټیپ ټو سکین په دې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ګوره دغه ستاسو موبایل در سکینوي. ستاسو موبایل کې کوم غلط سټینګونه سوي وي یا کوم سټینګونه چې نه وي آن هغه به ټول تاسو دلته راواړوي هغه به ټول تاسو دلته بیرته آنولی شئ. نو ګوره دلته سمپله ګوره وایي انډینجر ټو ریسک یعنې دا رقم سټینګونه دي چې هغه ستاسو موبایل کې نه دي سوي او ستاسو موبایل په ډینجر کې ده. نو دې لپاره سمپله ګوره لاندې ریزول آل بټن ده په دې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې بټن باندې کلیک وکړئ ګوره دا پرمیشن در څخه غواړي دا پرمیشن هملته تاسو آن کړئ او سمپل بیا په دې اوکې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اوکې بټن کلیک وکړئ ګوره دلته اپ لاکر وایي تاسو غواړئ چې دغه اپلیکیشنانو ته لاک ور ولګوئ. کوم لاک ور لګوئ په لاک کلیک وکړئ. زه ورته یا لاک نه ور لګوم بیرته به شاته راسئ او په دې لیو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره ملګرو تاسو کتلی شئ دلته رالی سیپ یعنې د موږ موبایل چې د هغه اوس سکیور سو سیپ سو کوم سټینګونه چې نه وي کیسې وي هغه مو ښې وکړل. بیرته شاته راځو بیرته به تاسو شاته راسئ. دغه رقم ملګرو ګوره په دې کې بیا راځو دا دویم اپشن ته میموري بوست. د میموري بوست بیا فایده څه شی ده د دې بیا فایده ده ګوره ملګرو زیاتره اپلیکیشنان تاسو په خپل موبایل کې ډېر زیات استعمالوئ لکه فیسبوک واتساپ میسنجر. نو دغه هم ستاسو موبایل کې په بیکګراوند کې پټ خلاص وي نو دا ستاسو موبایل هم در سلو کوي. نو کله چې تاسو په دې میموري بوست باندې کلیک وکړئ دغه کوم اپلیکیشنان په بیکګراوند کې خلاص وي هغه ټول دی سکینوي او بوسټوي بیا یعنې د هغه کوم سپیډ چې ده کوم سپیډ چې هغه ستاسو د موبایل کم کړی ده هغه دغه د بوسټینګ په ذریعه سره بیرته هغه اپلیکیشنان په بیکګراوند کې کلوزوي او د موبایل سپیډ مو بیرته در تیزوي. نو دغه رقم که کوم ایډز رالی دا ایډز به تاسو کلوز کړئ. ګوره دلته رالی فون اپټیمایزډ دا کارو مو سو دا دویم سټینګ مو سو. راځو ګوره بیا په دې کې دریم اپشن ده جنک کلین. د دې بیا فایده دا ده داسې ستاسو موبایل کوم کرپټه فایلونه وي مثال تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک انسټال کړی یا واتساپ انسټال کړی. ګوره اول ور تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک انسټال کړئ نو د هغه سایز 40 MB وي. کله چې تاسو فیسبوک یوه میاشت استعمال کړئ نو د هغه سایز تقریبا 200 MB دونه ځي ته ولاړ شي ځکه هغه ستاسو موبایل کې کوم فیسبوک ده هغه هم تقریبا زیاتره د رقم کرپټه فایلونه له هغه سره له فیسبوک اپلیکیشن سره جوړي. نو سمپل به ولر تاسو راسي ګوره دلته الاو په دې الاو بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. دې ته به سمپل تاسو پرمیشن ورکړئ نو دغه هم ستاسو موبایل کې کوم کرپټه فایلونه دي کوم جنک فایلونه دي هغه به ټول پیدا کړي نو بیا تاسو دلته دغه په ډېرې اسانۍ سره ختمولی شئ. ګوره ملګرو تاسو کتلی شئ په دې کې 384 MB دا رقم پالتو شاندې ما په موبایل کې پراته دي زه په خبر هم نه یم. ګوره په دې کې دا فایلونه دي دا یو هم ضروري نه دي. نو سمپله ګوره ملګرو دلته لاندې کلین بټن ده په دغه کلین بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په کلین بټن باندې کلیک وکړئ ګوره هغه فایلونه ختم کړو. ګوره 384 MB کلین یعنې 384 MB کوم فایلونه چې زموږ په موبایل کې پراته وو هغه یې صفا کړله. بیرته شاته راځو دغه رقم دا کلوزو. بیا په دې کې بل یو د سی پی یو کولر ملګرو که چیرې ستاسو موبایل ګرمیږي نو تاسو دغه اپشن استعمال کړئ. سی پی یو کولر ته سره لاس ګوره دغه هم ستاسو موبایل کې کولوي یعنې که چیرې ستاسو موبایل ګرم وي دا یې خپله بیرته کولوي یعنې کوم ګرمېدا چې د هغه ور ختموي. نو دغه رقم دا اپشن بیا د ګرمېدو لپاره ده. بیرته شاته راځو شاته چې کله رالاست په دې کې بیټري سیور دا هم ښایسته اپشن ده. دغه ستاسو موبایل کې که چیرې چارج زر خوري نو دغه اپشن تاسو خامخا استعمال کړئ. دغه هم ګوره په بیکګراوند کوم اپلیکیشنان انسټال وي خلاص وي هغه کلوزوي. ګوره تاسو کتلی شئ 45 دا رقم پټ اپلیکیشنان زموږ په موبایل کې په بیکګراوند کې خلاص و ګوره هغه دا په خپله بند یې کړئ.
دغه رقم ملګرو دا ایډز که راکړل دا ایډز به تاسو کلوزوئ بیرته شاته راسئ په دې کې بیا ګوره ملګرو راځو اپ لاکر ته د دغه اپ لاکر په ذریعه سره بیا تاسو اپلیکیشنانو ته لاک ورلګوئ سئ کوډ ورلګوئ سئ اوس مثال که چیرې تاسو غواړئ واتساپ یا فیسبوک یا مسنجر ته لاک ورولګوئ هغه تاسو دلته ورلګولی سئ نو خالي تاسو په هغو باندې بیا صحیح نشانونه ولګوئ نو زه راځم زه غواړم خالي فیسبوک واتساپ ته زه لاک ورلګوم په دې لاک بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ دلته به سمپله تاسو پاسورډ ورکړئ هر پاسورډ چې مې ورکوئ 2 اور به سیم هغه پاسورډ ورکړئ نو کله تاسو پاسورډ ورکړئ نو دغه رقم ګوره دلته دا سټینګ در څخه غواړي ټرن آن انټرډر دا باندې تاسو ټرن آن کړئ نو ګوره لاک ولګېدی سمپل په دې الاو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیا په ګاټ اټ باندې به کلیک پسې وکړئ نو ګوره اوس راځو زه کله هم دلته په خپل موبایل کې فیسبوک یا واتساپ خلاصوم نو دغه به له ما څخه کوډ غواړي ګوره زه رالم واتساپ خلاصوم نو دا له ما څخه پاسورډ غواړي که زه اوس دلته راسم فیسبوک ته فیسبوک خلاصوم نو دا به بیا هم له ما څخه پاسورډ غواړي ګوره زه رالم فیسبوک ته فیسبوک خلاصوم دا ګوره اوس نه خلاصېږي له ما څخه پاسورډ غواړي نو که چیرې بیا پاسورډ ورکړي تاسو ته به خلاصېږي یعنې د اپ لاکر په ذریعه سره بیا تاسو اپلیکیشنانو ته کوډ ورلګوئ سئ لاک ورلګوئ سئ نو دغه رقم ملګرو بیرته شاته راځو ګوره که چیرې تاسو دغه اپشنان دغه تقریبا د اول دویم دریم څلورم دغه څلور اپشنان په هفته کې یو وارې یا په میاشت کې یو وارې استعمال کړئ نو دا زه تاسو ته بیا هم په 100% ګارنټۍ سره وایم چې ستاسو موبایل به هېڅکله نه سلو کېږي یا کوم کرپټ فایلونه چې ستاسو موبایل کې جوړېږي کوم وایرس والا فایلونه چې ستاسو موبایل کې جوړېږي دغه به هغه ختموي اټومیټیک بیرته به ستاسو موبایل خپل حالت ته راځي او تیزېږي به کوم چیرې ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو نو ملګرو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان